په اتفاق باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه جوړ شو. انصار هم بیعت وکړه، مهاجرین هم بیعت وکړه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی د نبی علیه السلام په منبر باندې تقریر هم وکړه او بیا بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق هغه د مسلمانانو مشر مقرر شو. یو ټکی دلته راځي چې حضرت علي صاحب بیعت نو کړی، هغه وروسته بیعت وکړه رضی الله عنه. په بخاري شریف کې یو حدیث دی، حضرت علي رضی الله عنه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پټ ملاقات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړه د حضرت علي صاحب نه، وی تا بیعت ولې نه دی کړی؟ خلک څه پټ پټ شکونه کوي چې دی بیعت ولې نه کوي. علي رضی الله عنه دا الفاظ د بخاري شریف کې ذکر دي چې زه د بیعت نه ما انکار نه دی کړی، ته زمونږ مشر یې. د نبي علیه السلام نږدې صحابي هجرت سفر دی ورته یو ځای کړی دی، د پیغمبر علیه السلام د غار ملګری پاتې شوی، نبي علیه السلام ته ډېر نږدې وی. موږ ستا د مشرۍ او ستا د فضایلو انکار نه کوو، خو په یو ټکي خفه یم، هغه دا دی چې کم از کم زه د نبي علیه السلام رشته دار یم، د هغه د ترې زوی یم، د هغه زوم یم، نو که تاسو خلیفه مقرره نو په کار دا دی چې موږ سره مشوره خو پکې شوې، دا نه ویم چې موږ د خلیفه شوی وی، مشوره په کار وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېشک دا خبره دې ټیک ده، خو هغه وخت داسې و چې د مشورې نو که موږ مشورې تاسو سره کولې، تاسو خو د نبي علیه السلام په کفن دفن کې مشغول وې، هلته انصارو خلیفه مقرره او د هغې نه لانجه جوړېده. بیا یقین وکړه بخاري شریف کې حدیث دی، حضرت علي رضی الله عنه راغی او په عام منبر باندې کېناست او اعلان یې وکړ چې ما دا بیعت وروستو کړی په دې وجه لکه مې لږه ګیله وه چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې، نور د ابوبکر صدیق د فضایلو نه او د هغه د صفتونو نه زه انکار نه کوم. نو کلاو د خلکو مخکې حضرت علي رضی الله عنه بیا ورسره بیعت کړی دی. څه 2 کاله تقریبا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت شوې، بیا چې هغه وفات شو د هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د خپل ځان په ځای په خپل جون کې خلیفه مقرر کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی ما خلیفه ما مقرره وه، خلک هم ورته وی د ما مقرره وه، ګورې ډېرې سرتیزه دي او ډېر سخت که دې خلیفه مقرر که ګورې دا ډېر سخت دی او خلکو ته بې ځایه تکلیفونه او عذابونه به ورکي. حضرت ابوبکر صدیق وی په ده د خلافت بار نه دی راپروت دی، که د خلافت بار یې په سر پرېوته د ده سختي به ختمه شي. واقعي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو، ډېر زبردست فتوحات وشو، تقریبا 2 مربع میل د دې پاکستان په لسچند او شلچند زیاته علاقه د مسلمانانو په قبضه کې راله. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس بیا دریم خلیفه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه هغه خلیفه مقرر شو. دریم خلیفه د لوی منقبت او د صفت خاوند دی او د نبی علیه السلام یوه لور په ده باندې واده و چې کله هغه وفات شوه، دویمه لور یې ورته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شوه، وی ارمان که زما دریمه لور وې هغه به مې حضرت عثمان ته په نکاح کړې وه. د ډېر لوی صفت خاوندو هغه بیا باغیانو شهید کړ. د هغه نه پس حضرت علي رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، هغه خلیفه مقرر شو. ماشوم تربیت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، لاره کوټ او نابالغ او پلار نوم ابو طالب دی، هغه مسلمان نو، لیکن په یو دره کې نبی علیه السلام په مانځه ولاړو او حضرت علي رضی الله عنه ورسلام په مانځه ولاړ دی او پلار ابو طالب په لاره تیر شو. دی لږ ویرېده چې کله مونځ نه فارغ شو نو هغه وغوښته بچې دې خوا راشه، څه دې کول؟ وی د تره زوی سره ولاړ یم نو چې دې څه وایي هغسې کوم نو. وی مه یارېږه، د تره دا زوی چې تا په کومه لاره بوځي په هغې ورسره ځه، دی به چرته هم تا په غلطه لاره بونه دي. تربیت یې ټول نبي علیه السلام کړی چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ، د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیه السلام هغه پردي امانتونه حضرت علي صاحب له ورکړل او په خپله بستره باندې ګورې دې پرېښوده، حالانکې هغه د ډېرې یرې بستره وه، ځکه چې ګیر چاپېره کافر ته و او اراده دا وه چې سهار به پرې موږ حمله کوو. چې راغلل نبي علیه السلام نو حضرت علي صاحب په بستره ملاست دی، ملګری دې څه شو؟ ما ته پته نه لګي، چېرته لاړ په دې لاره وتېرې بېګا د شپې نو کوم خوا تللی دی زه نه یم خبر. دې بوده څه وخت یې لږ غوندې نظر بند کړی او بیا یې پرېښوده. شعر علي ورته وایي
شیر یو بهادر شخصیت ورته ویل کیږي، شیر ورته وی، بهادر شخصیت ورته وی، اسد الله ورته وی. اسد الله معنا د الله زمری. او واقعي د خیبر په مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله کولې خیبر نه فتح کېده. وی فرمایل وی سار له به دا جنډه هغه چاله ورکومه، هغه چاله چې هغه به الله ته هم خوښي او د ده به هم خدای خوښ، الله به د ده خوښي د الله به دی خوښي او د هغه په لاس باندې به الله تار خیبر فتح کوي. صحابه وایي چې دا به څوک، ځکه چې دا جنډه چاته ورکړی شو نو د نبي علیه السلام پیژندګویي د فتح به د هغه په لاس کېږي. او بل داسې سړی دی چې هغه سره به د الله میني نو ده به الله سره میني. نو صحابه داسې مخکې تېرېدل د نبي علیه السلام. یو وایي چې دا صفت به ماته ملاویږي، جنډه به ماله راکوي. بل وی ماله تپوس یې وکړو این علي بن ابي طالب، علي رضی الله عنه څه شو؟ یو صحابي ورته وایي صاحب د هغه سترګې خوږ دي، بیمار دی. وی راویې بلې، چې راویې غوښته وی زما سترګې خوږ دي. نبي علیه السلام مبارک ورته خپلې لارې په سترګو باندې تو کړلې. هغه ساعت یې سترګې جوړې شوې. وی دا جنډه والا ورځه پې، وی صاحب څه ورسره وکړم؟ وی تر هغې پورې ورځه چې دا علاقه فتح شوې نه یا د اسلام نه قبول کړی، هغه خیبر رب العالمین د حضرت علي صاحب په لاس باندې فتح کړ. د نبي علیه السلام پیژندګویي وه. وی جنډه به هغه چاله ورکوم چې دا خیبر به فتح کېږي د هغه په لاس، او د ده به الله سره مینې، د الله به ده سره مینې. دا ډېر لوی صفت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغله شوه، لویو صحابه کرامو د هغې د نکاح خواهش ظاهر کړ چې دا د نبي علیه السلام کشره لور ده او د حضور پاک مبارک ورسره ډېر انتهایي محبت او مینه، ټولو سره مینه او اولاد سره. خو فاطمه رضی الله عنها کشره وه، دې سره بې پناه محبت ډېره زیاته خوښه وه. نو نبي علیه السلام حضرت علي رضی الله عنه پخپله راوغوښته، وایي ته ما ځان سره لوی کړې، زما د تره زوی، ما داسې دی لکه اولاد غوندې تا ته فاطمه په نکاح کوم. هغه کشره لور چې چا سره ډېر محبت او مینه وه، هغې حضرت علي رضی الله عنه ته پخپله په نکاح کړه. او دا لوی صفت دی چې نبي علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې ونیوله او د خپل خاوند علي صاحب کور ته یې بوت. او بیا به ګورې بار سهار وختي چې به نبي علیه السلام مانځله ته تهجد وخت کې نه دی کور ته به ورغې، دی به یې مانځله پاسول، اواز به یې ورکړه، مانځله به یې پاسول. کله به کله دواړو په منځ کې څه خبره راغله، پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله به ورغې. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبي علیه السلام کور ته ورننوت، فاطمه رضی الله عنها یوازې ناسته او ژړلې. وی ولې؟ وی تره زوی را سره جګړه وکړه علي. وی څه شو؟ وی بس جګړه یې وکړه او بار لار ووته. نبي علیه السلام چې بهر راووت تپوس یې وکړه چا ورته وي هغه د جومات د دیوال خوا کې سوري باندې په خاورو پروت دی. چې نبي علیه السلام ولغې د دیوال سوري ته په خاورو د پاسه ملا تو علي صاحب. پیغمبر علیه السلام مبارک ته خاورې سندلې، وی قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه، ای خاورو والا پاسه، خاورې ته یې وسندلې. دوی ما ته به نن نفس ابو تراب وایې، خاورو والا. هغه انسان چې په هغه خاورې پرتې وي، ځکه دا د حضور پاک مبارک د خولې الفاظ دي. او فرمایي چې کله به نبي علیه السلام راغی، مونږ به کوشش کوو چې پاسو، وی مه پاسئ. زما او د فاطمې میاس کې به کېناستو، د نبي علیه السلام خپه مبارکه زما خېټې سره به جنګېدله. ډېر انتهایي بې پناه مینه او ډېر محبت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورسره و. حتی کې دومره مینه دونه محبت د حضرت فاطمې رضی الله عنها سره یو ځل یې وفرمایل، وی فاطمة سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه رضی الله عنها د جنتیانو د ښځو سرداره وی. جنت کې چې کومې ښځې وي د هغې سرداره به فاطمه رضی الله عنها، یعنې یوازې جنت ته تل نه دي، جنت کې سرداري یې ده. او د فاطمې رضی الله عنها بچي حسن او حسین دا سیده شباب اهل الجنه، دا د جنتیانو چې کوم ځوانان په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي او جنت ته ځي. جنت کې خو ټول خلک ځوانان دي، خو چې کوم هلکان په ځوانۍ کې مړه دي او جنتیان دي، جنت ته تللي دي، د هغې سرداران کې دي نو هغه به حضرت حسن او حضرت حسین دی. نو د نبي علیه السلام دا بې پناه او ډېر زیات محبت و د حضرت علي رضی الله عنه سره، انتهایی محبت و. مشورې به یې ورسره کولې، جهادونو کې به یې ځان سره شریکاو او ځان سره نږدې به یې ګرځاو، او تر څو چې ده واده نه وکړی نو د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پس بیا حضرت علي رضی الله عنه هغه د مسلمانانو خلیفه شو. د علي رضی الله عنه نه پس د علي صاحب او د معاویه رضی الله عنه منځ کې
څه لږ اختلاف راغلی او څه خپل منځ کې څه جګړې شوې وې هغه خو ډېره اوږده قصه د هغه درته نه وایم خو د حضرت علي رضی الله عنه د وفات نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه منځ کې جوړه وشوه حالانکې د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه منځ کې جګړې وې خو چې وفات شو نو بیا خلافت خلکو حضرت حسن رضی الله عنه له ورکړ نو دوی یو صلح وکړه یو جوړه وکړه او معاویه صاحب ته وی داسې به وکړو 6 میاشتې به بادشاهي د حضرت حسن رضی الله عنه سره او 6 میاشتې پس به بادشاهي حضرت معاویه صاحب ته حواله شي په دې به د مسلمانانو منځ کې جوړ وشي حالانکې ډېر لوی اختلاف و نیم صحابه یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي کړې وه یو مقام کې داسې ماشوم و ان ابني هذا سید زما دا بچی سردار دی په حسن یې لاس کېښوده دی خو ماشوم لعل الله يصلح به بين فئتين عظیمتين من المسلمین وی الله به د دې حسن په لاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې جوړه راولي د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې به الله د ده په لاس جوړه راولي واقعي همغسې وشوه د علي رضی الله عنه او د معاویه صاحب په منځ کې ډېر لوی اختلاف و لوی جګړې شوې وې د علي صاحب د وفات نه پس صلح الله را د په لاس باندې راوستله 6 میاشتې د خلافت وکړو او د ده د وفات نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه بالاتفاق د مسلمانانو خلافت لاس کې واغشت حضرت حسن کله پیدا شوی دی علي صاحب نه پس دی بادشاه شو دی د هجرت په 3 کال چې نبی علیه السلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په 3 کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو نبی علیه السلام چې کله خبر شو نو فورا د فاطمې رضی الله عنها کره ورغی وی ماشوم ماله راولی هغې ورته روچت که نوسیه دی د لور دوی دی روچت یې که ورته حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ وویل او یو کجوره یې راواغېشته په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغې یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې یې کېښوده گویا کې د ده وجود ته لومبۍ لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وي بیا تپوس وکړو وی دې بچي لم نوم یې ښودی دی که نه هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم مو ایښی دی وی حرب په عربیه کې جګړې ته وایي چې دې به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي مجاهد به نبی علیه السلام وفرمایل نه حرب نوم بوله نه ږدو نوم ورته زیږدم دله ما حسن نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلی دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود په 9 روز ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په 9 روز هغه له عقیقه پکاري یو څو کار په 9 روز پکاري یو دا چې نوم به ولږدي په 9 روز نوم کېښودل مقررول پکاري خشته نوم چې کوم اسلامي نومي لکه ګوره پیغمبر علیه السلام ورله څونه ښکلي نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلی د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه د یو زوی نوم یې ابراهیم و د نیکه نوم یې د پیغمبر نو د پیغمبر نوم کېښودل پکار د بل زوی نوم یې قاسم و محمد قاسم صرف قاسم معنا قسمت کوونکې تقسیم کوونکې د بل بچي نوم یې طیب و طیب معنا پاک د بل بچي نوم یې طاهر و طاهر معنا پاک ښایسته ښکلي نومونه نبي علیه السلام خپلو بچو له ایښودي هغه ماشومان یې کېمړل او نو وسیله یې نوم کېښود حسن ډېر ښکلی نو په 9 روز به یو نوم یږدي بچي له نوم چېرته د صحابي نوم کېده یا د پیغمبر نوم کېده او یا هغه نوم کېده چې د هغې ښایسته ښکلې معنا وي دویم به وله سر خری ګورئ که الکي کې جینۍ وي په 9 روز به وله سر خری مونږ پښتانه ورته سرکلې وایو او چې بیا سر وله وخورې نو د سر د ویښتو برابر سپین زر به د الله په نوم خیرات کې اوس دې زمانه کې خو سپین زر نی هغه پخوا به د سپینو زرو سکه به او روپۍ به وې نو 100 روپۍ 50 روپۍ خیراتي چاله ورکه دریم عقیقه به وله وکړې عقیقه خو اصل کې دې ته وي چې سر وله وخورې خو عقیقه مونږ دغې خیرات ته وایي نو که الکي نو 2 ګډان یا 2 چیلي هغه عمر والا چې قرباني پې کېږي هغه ذبح کا لال کا خیرات یې کا روجي پکې چې که داسې خیرات کې کووی په خلکو خورې غوښې په خلکو تقسیمې او که جینۍ وي یو ګډ یا یو چیلې که د چا وس نه کېږي نو مختصر خیرات وکړه چې څه دې وس کي دا خو د وس خبره وس دې نه کېږي نو لږې روجي پخې کا اسې 1 کیلو غوښه راوړه قوروا پکې واچوه چې ته په فقیرانو مسکینانو وخوره په خپله هم خوړی شي په مالدارو هم خوړی شي دې کې د مالدار او د غریب فرق نشته
دا حقیقي غوښه مالدار غریب دواړو له ورکولی شي پرې خوړی شي. دا اسلامي طریقه ده، خو د وس خبره ده. که وس دې رسي هلک له 2 ګډان یا 2 چیلي او جینۍ له 1 ګډ او چیلي که وس نه کېږي چرګوټې لږ غوندې خیرات وکړه، معمولي غوندې. اوس د دې حقیقي فایده څه ده؟ نبي علیه السلام مبارک فرمایي دا انسان دا ماشوم چې لوی شي نو خامخا په ماشوم بیماری راځي. چې دا حقیقه وشو دا وینه توی شوه دې تویېدو سره د دې ماشوم چې څومره بیماری دی هغه ته رب العالمین ختمې کړي. څونه فایده وشي بچ. اوس زموږ پښتانه په بچو هر قسمه تاوان کوي. ګوره په سکول یې موږ څونه تاوان کوو، سکول ته چې بوځو، په جامو یې څونه تاوان کوو، په سنت یې څونه تاوان کوي. سنت چې د ماشومانو کېږي دمې خلک راولي صاحب او وي سي آرونه او اجلاګان. په د سنت نه پس چې کله د بچي واده وي په واده والا څونه تاوان کوي. نو په دې حقیقه دا خرچه ولې زموږ خلک نه کوي. زموږ پښتانه دې څیز کې لږه نیمګړتیا کوو. پنجاب والا خلک داسې نه کوي، هغې حقیقه پوره کوي. ما ته پته ده زموږ پښتانه بیا په واده تاوان کوي، په سنت تاوان کوي، په ختم والا تاوان کوي. لیکن د دې حقیقي تاوان ته خلکو زړه نه کېږي. حالانکې فایده له ډېره ده. په واده هېڅ خیرات مه کوه، مختصر ولیمه وکړه، په ختم لږ خیرات وکړه. لیکن د حقیقي دې کې فایده دومره ده چې ستا پرې ماشوم څومره بیماری راځي د دغې وینې تویېدو سره د هغه بیماری رب العالمین ختمې کړي. ښه زمونږ اوس شیطان خو شته که نه، زمونږ خلکو شیطان یو بل شی ښولی دی. حاجي صاحب وایي 9 توکي یو ځای کړه. 9 توکي سي لږه خو پکې چانه وي بونګړي، 11-12 دانې پکې د لوبیا وي او څه پکې صاحب هر ور واچوي، څه پکې جوار یو ځای کړي، غنم پکې یو ځای کړي، اوربشې پکې واچوي او صاحب وې خوټ کوي. کټوې دیشکې په اور یې ښودي. هلکه د 9 توکي دا د ښځو خپل کتاب دی. نه قرآن کې دا شته، نه حدیثو کې دا شته، نه چې د یو امام خبره ده، نه د یو بزرګ خبره ده، نه د یو عالم د خولې خبره ده. دا ځانګه د ښځو خپل کتاب د قسم قسم لوبې خو زموږ د زنانه هم شروع کړي دي که نه. دا پکې د ملک بابا الوا ده، څوک پکې دا بېلې پیسې غونډوي، کوڅه په کوڅه به ګرځي الوا ته چې د ښځو روشي که نه. دا چل جوړ کړي، کوڅه په کوڅه 4 انې وطانې روپۍ او 2 روپۍ به غواړي ماشومان د ملک بابا الوا پخو. ښه ګرځي به کوڅه په کوڅه، باران نه کېږي، پیسې غونډو چې باران وشي. پیسې سره غونډوي، سوال سره کوي، خو چې څه د وسه دې کېږي د 11 روپو رسوګیرو پخه کړه خیراتي که نه، خدای به باران وکړي. چې بیا باران تېز شو دا بندول هم غواړي که نه، نو بیا کوڅه په کوڅه ګرځي سوال وله شروع کړي. عجیبه رواجونه موږ شروع کړي دي. نو صاحب دغه کټوې او دیشکې کې هر او غنم او اوربشې او څه بلا پکې نور هم واچوي. 9 توکي یو ځای کې لږ غوندې پکې هغه ماشومان لکه اکثر موږ ګورو که نه، موږ هم په ماشومان واړو چې ته به دا شی ښوروا غوندې خړه شانتې پکې دغه توکي موکي پراته دي، هغه چڼه او باقي به هم ترې غونډ کړل، باقي ته به ملته ورکړه. پکې څوک جوار څوک څه کوي چې یا اوربشې څوک څه کوي چې خوري، یا غنم څوک څه کوي چې ته یو غوټ کوي چې خوري. هغه واړه واړه چې ماشومان هغه د لوبیا دانې او د چڼې دانې راغونډې کړي، باقي له دیکه ورکړي، هغه کته وغورځوي. دا رسم دی وروڼو، دا رواج دی، هېڅ حقیقت د دې نشته. که په دغه پیسو باندې ته لاړې او د بازار نه دې 1 کیلو غوښه راوړه، ښوروا دې پکې وکړه، په خپله دې مو خوړه، په بچو دې مو خوړه او غریبانو له دې مو ورکړه، څه پیدا خو بیا روزي که نه. یو چرګوټی دی حلال که ذبحه دې کړه، یو وس دې کېږي چیرې یا ګډ دې ذبحه کړه، نو فایده یې شته. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدې. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه ماشوم پیغمبر علیه السلام لویو. دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. یو کال کسر دی په رمضان کې پیدا شو، هغه په شعبان کې چې تاسو شوقدر میاشت ورته وایې 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارث، د حارث لور ده، هغې خوب ولیده، هغه له نبي علیه السلام ته کېناسته، د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی، وایه راته که نه، ویې نه شم بیانولی، ډېر د هیبت خوب. وایه خیر تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې سید ستا د وجود نه یو ټوکړه راپرې شوه او زما دې غېږ کې راپرېوته. ستا د وجود نه ټوټه راپرې شوې ده او زما غېږ کې چا راوغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکی شو، وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچی به پیدا کېږي، هغه ستا غېږ کې راغورځېږي، ته به یې خدمت کې، ته به یې دایي، ته به یې تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، همدقسې پیغمبر علیه السلام ورغی
په غوږ کې ورته بانګ ووی او هغه ګوټي ولا ورته کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله هغه د هغه په خوله کې کېښودله او په اوومه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه وی نوم هم وله څه کېښود هغه زوړ نوم یې ولی کړو چې کوم حسن له وی حرب نوم وله کېښود وی نه دا نوم مې نه دی خوښ وی دله حسین نوم کېښودل پکار حسن ډېر ښکلی حسین تصغیر ورته مونږ وایو دا خشتوکي چې مونږ پښتو کې وایو دې معنا ده د تصغیر معنا خشتوکي خوشرنګه عجیبه اتفاق و د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي وو خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن برابر یو شان یعنې د نوم نه پورته کې د پیغمبر علیه السلام لاسونه مخ مبارک سترګې مبارکې غوږونه او مخ دا د حسن ورسره یو شان دي او د نامه له لاندې خپې چال تلل ګوتې دا ورته د حضرت حسین رضی الله عنه یو شان دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي و په نیمه کې ورسره بل یو شانتي و او تاسو یقین وکړئ تعریف لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو وي زما هغه بچي څه شو مالی راولی او کله چې به دا دواړه ولاړو یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام حضرت حسن او حسین را روان و دواړه وایي چې نبی علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل وی دواړو رامنډې کړو پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل یو صحابي فرمایي وی قسم او جامې یې چولې دي خشته ښکلې او جومات ته راننوتل رامنډې والې وی پیغمبر علیه السلام مبارک تقریب په نیمه کې پرېښودو او د منبر نه راکوز شو یو یې په ښي لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس اخفه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع کړه وی بیا خلکو ته کتل بیا دې بچو ته کتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مالونه ستاسو بچي دا مصیبت دی دا فتنه ده تقریر مې کو دا دواړه چې مې ولیدل چې رامنډې والې نو ټینګ نه شوم تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوکتل ځان سره مې کېنول دا انتهایي محبت یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مونځ کو په سجده باندې پرېوته دا ماشومان رالل د نبي علیه السلام سره لوبې کول والو کن ځکه د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 2 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو وی د دواړه د پملا د پاسه ورته سواري وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نوچته او تر څو چې دوی د شا نه پوشوي دي چې که زه سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي او زه اکثر یو صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و حضرت حسن راغی دی ماشوم و رکوټ یې لا خبرې نه شوې کولی د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوتو رکوټ یې هغه هم دونه مینه ورسره کوله نو نبي علیه السلام مبارک به ورته خپې کولاو کړې او د پیغمبر علیه السلام په تر غاړه ږیره به یې ونیوه ورته د نبي علیه السلام او کله به د پیغمبر علیه السلام په دې سر باندې راسواره شو دا ماشومانو د حضور پاک مبارکه دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه وی زه روان یم وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی وی چې ما ته یې وکتل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه وی چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم شپه ده نو تاسو څنګه راوتې وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومبي ځل د اسمان نه رال او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله له طرف نه یو پیغام راوړو د الله رسوله څه پیغام دی وی زه الله را لېږلی ما چې خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا 2 بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري وله ورکړه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دواړو ماشومانو په حق نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کول ماشوم راوچتی او په د اوږه د پاسه یې سور کړ پلار یې ولاړ دی علي صاحب ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قسم په خدای کې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان دی د پلار په شان نه دی علي صاحب ته مشابهت نشته شکل یې د ده شان برابر نه د نبي علیه السلام سره برابر شکل علي صاحب خندل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه و مو سره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبي علیه السلام سره مینه وه
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخواه مقرر د له 15,000 تنخواه مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه دې خو لاره کوټې دی هلک دی او دا څومره جهادونه یې نه دي کړي څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دی دا غن وسیل او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی غټ غټ بادشاهان به سرګیټه ولاړو د رامنډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صادر نه کلک ونیو وی راکوچې د ما د پلار د منبر ما د پلار په منبر ناست د خپل پلار په منبر کښېن عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو روچې ته یې که ځان ته رانږدې که بچې زما د پلار منبر ونیستو زما د پلار منبر کړ ستا د پلار را منبر زما د پلار منبر دی که روچې ته یې که او ځان سره یې نیولې دی او بیا ورته وي بچې دا راته ووایي چې دا درته چا ویلې وه دا خبره وی ما ته هېڅ چا هم نه وښولې وی نه راته ووایي دا تا ځان نه ده کړی چا به درته ویلي وی نه ما ته هېڅ چا هم دا خبره نه ده کړې دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو دومره عزت پې کو یو ځل نبي علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی دی په دې اوږه یو وخت پې دې طرف ته راویځاندله یو وخت پې هغې طرف ته راویځاندله یو صحابي فرمایي وی زه ورغلم وی مې چې صاحب ما دې راکوې نه ما ته یې پرېږدي وی ما وې چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکب په ډېره ښه سورلی باندې سورې وی نبي علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شهسوار هم ډېر مزېدار دی ګن کوم چې په دې سورلی سورلی هغه هم نعم الراکب هو شهسوار هم ډېر مزېدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت به ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر نور ما تاسو یو کال کشر دی هغه سره پیغمبر علیه السلام په ډېر انتهایي محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو یمن نه چې جامې راوړوي نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړو یېري دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ورنه کړو جوړې خلاصې شوې نو ډېر زیات خفه شو چا ورته ولې خفې ویې دې ماشومانو له مې جامې ورنه هیر مې فورا یې د یمن والي ته خط ولېږوي دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر نه هغه ته دوه جوړې ورته راولېږلې یو یې حضرت حسن له ورکړه یو حضرت حسین له نو بیا چې په منبر کېناست وی اوس خوشحاله شو ولې وی د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې نو اوس خوشحاله شو او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره نو صاحب حضرت حسن او حسین که به رالل کې به ناستل عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دې سره مشوره کوم هغې به کېنو یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته وی ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره او خبرې خو د جهاد دی نو دوی په کوم جهاد کې د ما نه مخکې دي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ وی د دوی پلار تاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې او وی دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره د ډېره زیاته مینه او محبت سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی یو حبشي غلامه هغې حبشي غلام سره تور غلامو سپی و د دې حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوری خپلې خولې ته اچوله او یو نوری به یې راغېسته سپي له به یې بیا به یې نوری ماته کړه خوله کې به یې واچوله بله نوری به یې سپي له ورکوله نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو ویې لکه دا سپی د شاړه نه یې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه نه دې څوک لږ اب دې شړلې و که نه ځان ته دې درولو نیمه دې خپله وخوړه نیمه دې سپي له ورکړه حبشي غلام ورته وایي یو څنګه چې زه د الله بنده یم د الله مخلوق یم دا هم د الله مخلوق زه م اوږي یم او دا هم اوږي دی نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره کړه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږي دی داسې اوږي پرېږدم وی دا باغ د وی ته څوک یې وی د ابان ابن عثمان غلام یم د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم وی دا باغ د چا دی وی دا هم د هغه دی وی دلته له بودرېږه زه راځم
لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان نه وایي ستا پلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه چې دنې واله او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي دا دواړه را باندې خرڅ کړه وایي ډېره ښه جوړه یې ورسره وکړه باغ یې م ترې واخېسته او غلام یې م ترې واخېست کاغذ یې ورسره ولیکئ چې راغی هغه باغ ته هغه تور غلام هغسې ولاړ دی سپي وسلل هلکه وایي ستا دا باغ ما واخېسته تا د مالک نو ته مې م واخېست دی ورته پاسې دی خو ټیک شو چې تا زه واخېستم خو ستا غلام یې چې څه خدمت یې ستا به کوم د الله به کوم او ستا به کوم وایي ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی سر وکړو نو د الله د رضا دپاره ما تا ذات دی او چې دا کوم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي درکړه دا باغ هم ستا شو ګوره د نبي علیه السلام نوسیر یو هغه د سخا هغه اثر پکې پروت یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم غلام وایي دا سپی هم د الله مخلوق دی زم اوږې یم دا سپی هم اوږې دی دا راته ډېره بده ښکاره شو چې د ځان موړ کړم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرې هغې نه دونه متاثر کړو غلام او باغ یې واخېست غلام یې ازاد کړو او باغ یې غله ورکړو دا باغ مې تا له خیراتي درکړه ده اوس غلام مې باغ کې خدمت مې کوه ستا شو سپي مه ساته سپي ساتل ښه نه دي خو ځه غلام ورته وایي د کوم الله د رضا لپاره چې تا دا ذات کړو او د هغې الله د رضا لپاره دا باغ دی کې ما خدمت کو زه د دې نوکر هم دا تا ما ته وقف کړه دی د دې مالک کړم خان دی کړم نو د هغې الله د رضا لپاره دا باغ هم د خدای په نوم کې خیرات کړو باغ هم د نادم د الله په نوم ما هم خیرات بیت المال ته چې کوم دی کې دی خوښ د الله په نوم باندې خیرات بهر کې دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وویل چې د نبي علیه السلام ډېر زیات نږدې و ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره او تپوس به یې وله کو ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله دومره یې ورسره مینه وه نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس هلیکه شو او بیا یې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه ته حواله شو بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچول او د هغې نه دې وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه ښځې نوم یې جعده و هغې ورته زهر د فتنو زمانه وه چې زهر یې ورته واچولو نو ورور وله راغی حضرت حسین وایي ورورې څه چل در باندې شوي په ما زهر وخوړه چا د ډوډۍ کې زهر واکړ وایي چا درته واکړ وایي ته به پې څوک یې که نوم یې درته وښیم وایي زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي وایي ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه دی وایي ځکه وایي که دا زما په چا شک دی او ده ما له په یقین کې زهر راکړي نو لوی خدای پېښ او دی پېښ او که زما پې شکي زهر یې نه راکړې نو ستا د وجلو ورسره حق نشته بلې ښځې ورته زهر اچولي چا ته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د سپو سره خوا کې د دخل خو کوټه د عایشې صدیقې ده د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږونه نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت هغې ولې اجازت ورکړو ډېره ښه نو ورور ته وایي ورورې ګورې یو خبره بیا وایي دا خو د جمدې نو مالې اجازت راکړي هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښ نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړو نو که بیا هم دلې اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفع کړه او که ولې څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خو ته ښخی د حضرت فاطمې رضي الله عنها د مدینې منورې په قبرستان نو چې ساعت یې وتله وفات شو نو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضي الله عنها نه تپوس وکړه هغې ویل بلکل ما مکتوب اجازت درکړې دی اوس هم بل وروړی دلته کې دفن کې خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان هغې ظالم سر مخکې ښه سړی و خو د دې ولایت نه پس بیا درې لوی ظلمونه کړي دي هغه پرې راضي نو هغه ویل نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي لویه جګړه ترې جوړېدله نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن حضرت حسن رضی الله عنه او جنازې حضرت سعید ابن العاص رضی الله عنه کې دا عشره و مبشره کې هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي
نوم اغشتی چې پلانکي به جنت کلیو په چې د ده نوم اغشتلی شوی نو بهر کې په هغه پې جنازه وکړله او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي په هغې کې اوس هم دفن دی هغې کې قبر حضرت حسن رضی الله عنه ورونه چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه بیا په کوفه کې وفات دی د هغه متعلق واقعه خو لږ اوږده ده انشاءالله کوشش به وکړو چې په آینده جمعه کې د هغه متعلق واقعه درته ووایو ځکه د حسن صاحب رضی الله عنه نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه بیا بالاتفاق خلیفه شوی او د معاویه رضی الله عنه نه پس بیا یزید ته بادشاهي حواله شوې وه هغه بادشاه او یزید د بادشاه په دوران کې حضرت حسین رضی الله عنه مشهوره واقعه ده د کربلا په میدان کې بیا شهید شوی دی او په کوفه کې د هغه قبر د عراق ښار کې نو دغه واقعه انشاءالله ممکن ده چې آینده جمعه درته بیان که الله جون راکړي خو بهر کې دا د نبی علیه السلام او د هغه د صحابه کرامو د خلافت سره مختصره غوندې خبره مې درته وکړه د دې راتلونکې میاشتې دا ټولې سره د دې تعلق دی اوس زموږ مسلمانان یو کار کوي او هغه دا دی چې د عطورې په دې میاشت کې بعض خلک غم کوي او غم په دې وجه کوي چې یاره وایي په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی هغه وفات شوی دی پخوا زموږ په دې وطن کې به هم خلکو دا چا به هغه شګلولې غونډه اوس خو هغه رواجونه ختم شو نو ماشومان ماته یاد دي او چا به هغه ډنډی منډی د شپې ویشتلې چې هغه غانونه به یې کول چا په کوټو د پاسه هغه خانکونه ډبوله دغه ټول رسمونه دغه ټول رواجونو شریعت کې د هغې ایس قسمه څه اجازت نشته خو شکر دی رب العالمین ختم لیکن دا بعضې خلک چې غمرازي کوي یو مسلمان چې وفات شي او هغه درته رایاد کړي او ستا په زړه کې یو غم راغی غیر اختیاري طور نو په هغې الله تعالی نه نیسي بلکې یو مسلمان د وفات د وجې نه چې یو بل مسلمان غمجن شي دلمن شي دا خو خبره ده لیکن د غم اظهار کول په دې شکل کې سړی تورې جامې واغوندي او یا مخ وي او یا ځان وي او یا ځان ډبوي او یا ځان له جامې شي نو دا په شریعت کې بیا شریعت د دې خبرو اجازه